چرته مونږ ته خو بچا پټه کیمره نه ښودي. اکثر به تاسو وګورئ خلک یو ځای ته راشي، یو رسټورنټ ته راشي، یو چېرته ځای ته راشي، په هغه ځای کې د هغو نه خفیه غوندې کې پټې ویډیوګانې وشي او هغو ته پته نه چېرې په دې ځای کې په دیوال باندې یا څه پټ په څه داسې بوټي کې کیمره لګېدل ده. څنګه به مونږ کوو چې په یو ځای کې مونږ ته چا پټه کیمره ښودي او هغه کیمره مونږ معلومه کړو د خپل موبایل په مرستې سره او یو ډیوایس ته ښیم. دوه لرې درله ښایم چې د دې دوو خبرو په مرستې سره مونږ معلوم کولی شو چې مونږ ته چېرته کې هم چا پټه کیمره ښودي یا هغې ځان ستا یو قسم له چشمې دي دا وګورئ. دلته اکثر خلک کیمره په دې کې فټ کوي یا چېرته په چشمو کې چا لګولي. ټول معلومات شریک کوم په دې ویډیو کې. ویډیو راس تر اخره پورې وګورئ او له خپل ملګرو سره هم مخکې شریکه کړئ. اوس دلته ما سره په دې سکرین باندې ګورئ، زه به تاسو له سکرین ریکارډینګ باندې ټوله طریقه ښایم. ډېره زیاته وړه او اسانه طریقه ده. زه ګورئ دلته کې اوس سکرین ته اوس ما سره ګورئ. سکرین به تاسو دلته شریکېږي، دلته تاسو سره راځي. دلته کې ګوره لومبۍ به زه راشم او دې دپاره یو ورکوټ غوندې اپلیکیشن دی. د اپلیکیشن نه بعد یو کم ډیوایس چې دی یعنې هغه سپیشل راځي دې دپاره چې مونږ ته چا کیمره لګولي مونږ په هغې باندې معلومه کړو. په موبایل اپلیکیشن دی او په هغې کې هم دوه طریقې دي. هغه دلته بالکل ښایم، بالکل فری اپلیکیشن دی، هغه دلته اوس ښایم. را به شم دلته کې زه دلته ما سره وګورئ سکرین به تاسو له اوس ښکاري. دلته ما سره یو اپلیکیشن دی، دا وګورئ. دا یو کیمره اپلیکیشن دی. ما ځان سره خلاص کو کولاو شو ما سره. اوس د اپلیکیشن به چېرته میلاو شي تاسو ته په دې اوله لومبي کمنټ کې وګورئ. دلته به د دې لینک پروت دی، دغې نه تاسو کلیک کړئ ډاونلوډ کړئ. دغې نه به تاسو ته ټول اپلیکیشن راشي، بالکل فری دی، ډاونلوډ کولی شئ. بیا دلته راشي، دلته موږ سره یو څو اپشنونه راخلاص شي. دا وګورئ ډیټیکټ وایرډ کیمرا، ډیټیکټ انفورټ کیمرا. دې کې څه فرق دی؟ ګوره که په دې اوله لومبي اپشن باندې زه کلیک وکړم دا وګورئ. دا اپشن راغی. اوس دلته کې وګورئ د انسي چالو شوي دلته کې روان دي. دا به داسې که شاته چا جب کې موبایل وي زموږ خفیه ریکارډینګ کوي، ویډیو ریکارډینګ کوي، هغه هم موږ داسې ګرځو معلومولی شو. یعنې دا که موږ داسې ګرځو په یو ځای کې کیمرې اواز ته وګورئ، یو اواز راځي، یو الارم راځي، یو خبرتیا راځي. تاسو کتی شئ دلته کې پټه کیمره لګېدل ده. आवाज اورئ. دا आवाज تاسو اورېدی شئ. د هغه आवाज د چېرته کې هم تاسو ته چا پټه کیمره لګولي دا به ډایرکټ دغه شانتې اوازونه کوي. تاسو موبایل ګرځوئ په کم ځای کې هم پټه کیمرې ډایرکټ به ورته هغه اواز کوي. اوس دویم سیټینګز هم سره کم دی، دویم اپشن چې هم سره کمه دی هغه دا دی. دا اوس ګورئ داسې د یو ایډز ما سره راغی، دا به زه سکیپ کړم. داسې دي، دا دی ډیټیکټ انفورټ کیمرا. په دې باندې ما کلیک وکړو. اوس وګورئ زما سره د سکرین چې کومه دی دا داسې یو شین غوندې رنګ شو. دلته اوس ګورئ دا زه داسې ګرځوم چېرته کې هم چې کیمره لګېدلي پټه کیمره وي، یعنې دلته اوس په دیوال کې چا کیمره لګول ده یا داسې څه پټ په یو بل خفیه ځای کې لګول ده، دا به موږ داسې ډایرکټ ونیسو. دا چې موږ ونیسو په کم ځای کې هم داسې کیمرې دا ډایرکټ موږ ته یو الرټ راکړي، یو خبر راکړي. اوس دا کیمره که چېرته چا موږ ته په رسټورنټ کې لګولي، یو بل روم کې لګولي، چېرته هم چې لګولي دا اپلیکیشن موږ هغه ټول معلومات راکړي، هغه ټوله کیمره موږ له ښایي. اوس بله څه طریقه ده، دا خو شو یو اپلیکیشن و، دې لارې هم موږ کتی شو. بل کم خلک چې زیاتره داسې بهر ګرځي او هغو دا شک راځي چې یاره زما نه څوک ویډیو نه کړي، ما ته چا کیمره نه لګول په یو ځای کې. هغه خلکو دپاره سپیشل یو ډیوایس جوړ شوی دی، سپای فایندر پرو. دا یو ډیوایس دی، یو خاص یو قسم له اله ده. دې الې ته تاسو وګورئ دا داسې اله ده چې دې باندې موږ کیمره معلومولی شو. دا دونه تیز لایټینګ وي په دې کې، دې کې یو رڼا لګېدلي، یو برق وي پکې، نو هغه چې په کم ځای باندې ولګي ډایرکټ لکه مطلب دا چې تاسو یو ځل داسې په روم باندې ولګوئ نو د هغې په کم ګوټ ګوټ کې چې کیمره وي هغه هم دغه راوباسي. دغه اپلیکیشن د ایمرجنسي ټایم کې تاسو دغه هم استعمالولی شئ او دا بل ډیوایس دی دغې نه هم کار اخیستلی شئ تاسو. امید لرم دا وړه غوندې ویډیو خوښ شوي. ویډیو را سره لایک کړئ، مخکې خپل ملګرو سره هم شریکه کړئ. چېرته هم چې الله مړه تل خوشحاله او بد لره د لوی الله په امان.